دوستانو سلام علیکم. راغلیو دریا نور ته په چکر او په تفریح راغلیو. خسته موسم دی، پسرلی خسته درې دي، خسته منظرې دي، خسته موسم دی، شنې علاقې دي او مخکې ځو د خیره موږ سره پاتې شئ. خسته خسته ځایونه، خسته منظرې به در باندې وګورو. دوستانو راځئ چې ځو مخکې. سلامونه دوستانو. دریا نور ولسوالۍ برکوټ کلي ته مو ورسېدو او دغه پخواني اثار دی زموږ په دریا نور ولسوالۍ کې او مخکې زموږ یو ورور ناست دی، هغه سره مرکه کوو، خبرې کوو. موږ سره پاتې شئ. راځئ چې ځو. ستاړو دغلته ورور ناست دی، دغه سره مرکه کوو، یو څو خبرې کوو. څنګه ناست دی؟ ډېر خفه ناست، ما ته خو ډېر خفه ښکاري. څنګه دې کوو چې څنګه خفه یې. السلام علیکم. وروره ښه جوړې تکړه ښه دی خفه یې. څنګه خفه ناست دی؟ الله خفه نه یو، بس ناست دی. خفه یې نه و؟ خوشحاله یو، خفه نه یو. نوم دې چی دی؟ نوم مې رضوان الله دی. ډېر ښه. د کوم ځای؟ د دریا نور ولسوالۍ د قلیشایي اوسېدونکی یم. دریا نور ولسوالۍ قلیشایي اوسېدونکی. ډېر او چې تعلیم معلم چې کې؟ او تعلیم مې کړی، 12 نه فارغ شوی یم. ډېر ښه، آفرین. او همدلته ښار کې دې کړی که دلته دریا نور ولسوالۍ کې؟ نه، دریا نور ولسوالۍ کې مې کړی. څنګه دی دریا نور موسم څنګه دی؟
دا ښه موسم دی بس موږ پکې خوشحاله یو. پسرلی دی که نه؟ پسرلی دی ښکته نه خلک هم راځي دلته بنډار کوي چکر یې وښي. ښار نه څوک راځي هلکان؟ اوس هم راغلي ځوانان راغلي جمعې ورځ ده. او نور څه مصروفیت کار مار چې کې هله دې وخت کې خو کار نشته مصروف کارونه دلته څنګه دي؟ نه ښه دي خو بس دې وخت کې روزګار وي مصروفیت نشته. برق اوبه څنګه دي دریانور کې شته برق که نه؟ دریانور کې برق شته بره کلو کې شته هلته اوبه ډېرې دي او زمونږ دومره اوبه پاتې چې د خلکو بره کلو کې اوبه برق شته دی او بره برق شته او دې خوا نشته؟ نه دې خوا نشته شمال کې بند جوړ شوی هلته اوبه شته او برق شته او دلته زمونږ غنم او دا پټیو ته رسېږي اوبه کمې شوي دي. دلته به انشاءالله برق جوړېږي انشاءالله برق شته خو ورو ورو به جوړېږي. ډېره مننه ورور جان چې موږ سره دې مرکه وکړه او موږ ته وخت راکړو. نړۍ مننه. تاسو نه مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو. مننه کورم ودان. کور ودان. دوستانو موږ سره پاتې شئ مخکې دوستانو پرکوټ کلي کې وي دوستانو بس دغه ښایسته علاقه ده لاندې چینه ده هغې ته هم ښکته کېږو د خیره او ډېر ښایسته موسم دی راځئ چې ځو دوستانو چینې ته به هم ښکته شو او لاندې یو څو ورونه دي هغې سره به مرکه م وکړو چې د کوم ځای نه راغلي او څه شی کوي فکر کوم چکري راغلي دي بنډار یې جوړ کړی دی او راځئ دوستانو موږ سره پاتې شئ نورې ښایسته ښایسته منظرې هم در باندې ګورو ښایسته علاقې ښایسته ځایونه دوستانو دغه چینه ده دې چینې ته ورسېدو ښایسته چینه ده راشئ تاسو هم چکر ووهئ هر وخت راشئ او دا دوستانو ګورئ ډېرې ښایسته سپینې اوبه دي دوستانو د رنګو ډېر ښکلی ځای دی ډېر
خلک راغلي ځوانان راغلي چکر ولا ښار نه زراعیل ته ډېر خلک راځي دې چې موسم یې ډېر ښایسته دی او ژوند ښکلی ځای دی کوټ کلی دی او ډېره ښایسته منظره ده ښایسته موسم دی راغلو دغلته یو دوه ورونه ناست دي قاري صاحبان دي ورسره مرکه کوو چې د کوم ځای نه راغلي دي او څه شی کوي سلام علیکم قاري صاحب ښه جوړ هستئ طبیعت هم ښه دی نوم دې څه شی دی قاري صاحب حکمتیار حکمتیار او ستاسو روح الله روح الله او د کوم ځای هستئ بدخشان بدخشان نه راغلی دلته څه یې کوې دلته سبق وایم سبق دیني سبق سبق آفرین ډېر ښه او ته څه کوې سبق وایم کوم سبق لا راغلی دیني سبق ته ډېر ښه څومره سبق هم ویلی قرآن ختم کړی آفرین آفرین او ته کتابونه وایم دوم درجه کې دویمه درجه کې دریانور ته راغلی یاستئ څه کوئ دلته څنګه دریانور څنګه ځای دی ښه ځای دی والله دغه دی ګلونه پکې شته او ښه ځای دی خوښ هم شو د چکر راغلی و لمبه ته راغلی چکر دی خواخ ولګوو ډېر ښه او نور کېږي قاري صاحب چې دریانور ته راغلي یاستئ 2 کاله کېږي 2 کاله کې کور ته نه یې تللی نه او ته 2 کاله کېږي ستا هم 2 کاله کېږي او څنګه څه 2 کالو کې درس مرس زده کړی دی زده کړی او تا قاري صاحب او دلته مدرسه کې یاستئ جومات دی نه مدرسه دی کله به ځئ د خیر وطن ته وطن ته یو میاشت بعد بیا ځو اختر ته د خیره ځئ نو روژه به هم دلته تېروئ همدلته تېروم روژه دلته ښه دی هوا ښه ده دریانور کې موسم ښه دی که نه دې صاحب ډېره مننه چې موږ سره مرکه وکړه خبرې مو کړې نړۍ مننه تاسو دواړو نه السلام علیکم دوستانو زه مخکې نور ساحل در باندې ګورو دا قاري صاحبانو د بدخشان نه راغلي مسافر دلته دیني سبق وایي بس الله دې کامیابه لري او مخکې ځو نورې ساحل در باندې ګورو ښایسته ښایسته ځایونه در باندې ګورو ښایسته منظرې هغلته یو څو ورونه نور دي هغې سره به هم خبرې وکړو چې د کوم ځای نه راغلي او څه کوي